زه درته دا وایم په دې مه خوشحالېږئ چې کال تېر شو لکه څنګه چې امام حسن بصري رحمه الله وی ای د آدم بچیه ته هم دغه ورځې او شپې نه چې ورځ تېرېږي شپه تېرېږي ستا د ژوند بعضې څه تېرېږي تاسو ته پته شته ستا د ژوند نه یو کال ختم شو یعنې یو کال ته رب العالمین ته نږدې شو دې ته م سوچ کړی که نه دې ته خوشحاله چې کال تېر شو زه به کلي ته ځم ما پیسې جمع کړې ما دا وکړو ما دا به وکړو پوره یو کال تېر شو سره د نیکیانو سره د بدیانو سره د عبادتونو سره د ګناهونو او ټول هر څه د الله سره نوټ شوي احصاه الله ونسوه الله ته د هر څه یاد او دا کال بیا نه راځي دا کال لاړ ختم ته دې کال کې څه کړي کومه کارنامه ته ادا کړې زما ته نه دا سوال دی نن چې لاړې د شپې سملاستي نو 2 منټه بس ځان نه به راته پوښ وکړي په دې پوره کال کې تا د اسلام دپاره څه کړي قرآن دې یاد کړی علم دې کړی عالم دې نه جوړ شوی خلکو سره دې مرستې کړي خلکو سره دې منډې والي اسلام د اوچتېدو دپاره دې څه منډې والي دي د دین د نشر و اشاعت دپاره تا څه کړي دي الله ته د نږدېکت دپاره دې څومره عبادتونه کړي دي پوره کال تېر شو او د افسوس خبره دا ده چې دا کال بیا نه راځي او ژوند ګورې دغه سکندونو او منټونو کې دی ګورې دا زړه زموږ درزېږي د زړه دا درز چې دی دا ګورې د انسان ته دقه وایي چې دا ژوند ګورې ټول دغه سکندونو او منټونو کې تېرېږي دا زړه چې درزېږي دی ستن ته ګورې دی ګړۍ ده دا اوس هم روان دی ټک 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 داسې روان د دې زړه د درزېدو د دې خپل عمر لکه یو سړی دی الله د هغه په ژوند کې لیکلي دي چې د ده دا زړه به مثال اسې مثال د ده دا زړه به 10 لاکه پیرې درځېږي د دې 10 لاکو پیرو نه یو پیرو نشي زیاتولی دا به 10 پیر دغه درس کوي بس 10 لاکه پیرې که د ټولې دنیا ډاکټران راشي او هغه مشینان ورته ولګي او دا درزه وله ورکوي او یو شی بل شي خو د ده د زړه یو درز دا نه زیاتېږي دا دغه ګړۍ ده خو ما ورته سوچ نه دی کړی دا دغه ټیم دی د زړه دا درزېده دا ټیم روان دی د زړه دا درزېده دا ژوند ختمېږي ماشوم چې پیدا شي نو لا سړی وایي زه د ده زړه درزېدو ته لا ډېر وخت او ژوند یې روان دی خو ما ورته خو ډېر وخت تېر کړی دی هغه یقیني عمر تېر شوی دی که نه او روان څه دی شکي دی تا په دې یقیني عمر کې څه کړي سبا به یې کې که نه 1433 کال ته خوشحاله دی په دې کې به ډېرې بندګۍ د الله کې دا به پوره کوو اخري ته به یې رسوو تا څه کړي کومه توره دې وهلې د اسلام دپاره کومه فایده دې کړې الله ته څومره نږدې شوی څه ترقي دې کړې په دیندارۍ کې ترقي دې کړې په علم کې په ایمان کې دې ترقي کړې ده او ځان له جواب ورکړه عبرت دا ژوند چې تېرېږي زما او ستا ژوند کمېږي ورځ او شپه چې اوړي زما او ستا ژوند کمېږي او صرف کمېده نه دي که نه که دا ژوند کمېدی او ختمېدی او موږ خاورې کېدی نو د ډېرو خلکو به ارمان وی د ډېرو خلکو به څه ارمان وي چې دا مرګ په ما راځي ځکه چې مړ شي خو ختم به شي خو هلته مسله خو دا نه ده که چې مړ شي خاورو کې کېښودی شي الله ته مخامخ شي ستا دې ژوند کې چې دا یو کال تېر شو ته دې ته سوچ وکړه ته یو کال الله ته نږدې شو
اوس دا پته نشي چې یو کال بل پاتې دی تا ته که میاشته ته پاتې ده که ورځې ته پاتې دي او بیا به د الله سره ملاقات شي نو د دغه ورځې دپاره تیارې یوم الطلاق هغې ته ویل کېږي د ملاقاتونو ورځ قیامت هغه ورځ د بندګانو ملاقات به د الله سره وشي او د یو بل سره په یو وخت کې دا نوی کال په یو نوي عزم سره شروع کړي په پخې ارادې سره چې په دې کال کې به حتی الوسع د ځان د ګناهونو لرې ساتي ټارګېټ ځان ته کېده په دې کال کې به 15 سپارې د قرآن یادوم په دې کال کې به پلانې کتاب د یو عالم سره ویم په دې کال کې به دومره علم کوم په دې کال کې به دومره الله ته ځان نږدې کوم هره شپه به زه دومره مونځ کوم نفلي روجې به زه په دې طریقې سره نیسم یو هدف ځان ته کېده او چې هدف ته کېښودو نو کار به دې وشي ما مخکې دا خبره تاسو ته یو درس کې ذکر کړی و هر کار کې چې دې ځان ته هدف کېښودو ټارګېټ نو یې کول اسان وي او دا عشوایي چې هسې لګیئ دې هېڅ هم نشي کولی هسې چې لګیئ دا به کوم او دغه به کوم او داسې به کوم او دومره به کوم او دا ته به چې ټوله دنیا فتح کوي دې هېڅ هم نشي کولی نو دا نوی کال په یو نوي عزم او په یو نوي توبې سره شروع کوي چې بلکل بدل دي تېر شوي کال او کیدای شي دا زما او ستا د ژوند اخرنی کال دا تېر شوی کال 1442 قیمتي خلک دینداره مشران کشران هغوی دنیا نه تللي دي نو څنګه چې موږ نن هغوی یادوو چې په دې 1442 کال کې زموږ نه خلک تللي دي کیدای شي خلک دا وایي را روان کال کې چیرې په دې 1443 کال کې زموږ نه بعض ملګري او خپلوان تللي نو دا زما د زړه نه نصیحت دی ټولو ته د کال په دې اختتام کې او د نوي کال په دې افتتاح او ابتدا کې چې دا نوی کال داسې مه تېروسم چې دا زه وم یو سړی به وایي چې کیدای شي یو سړی ماته دا ووایي چې زما زوړ کال خو ډېر مزېدار و ښه سم عبادتونه کیدای شي یو سړی داسې ووایي چې ما خو ځان سم ستړی کړی موږ بیا هم وایو را روان د هغې په شان مه کوه څه مطلب دی روان د هغې په شان یعنې ښه کوشش وکړه ښه محنت وکړه چې دې نه م غوره شي نو الله سبحانه وتعالی دې دا نوی کال او دا راتلونکی کال یو برکتي کال زموږ دپاره وګرځوي او کومې کوتاهیانې چې دې کال کې زموږ نه شوي دي الله دې هغه موږ ته معاف کړي والله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق د توبې راکړي الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې انشاءالله را روان درس کې به مخکې دا خبره پوره کوو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين